ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت هر ځای نیولی او هر ځای خپور شوی دی. الله تعالی 100 برخې رحمت لري او یوازې یو برخه په دې دنیا کې د انسانانو، حیواناتو او د پیریانو ترمنځ ایښې ده، او پاتې 99 برخې د قیامت په سخته ورځ باندې په خپلو بندګانو باندې د رحم کولو لپاره ساتلې ده. مینه، محبت او شفقت. کله چې د مور او اولاد ترمنځ مینه وینئ، دا هغه د رحمت یوازې یوه برخه ده چې الله تعالی دې دنیا ته رالیږلې ده. فکر وکړئ الله تعالی څومره په خپلو بندګانو باندې مهربانه او رحم کوونکی دی. موږ ټول انسانان یو، ګناه کوو، اشتباه کوو او په خپله ګناه باندې اعتراف کوو. یوازې او یوازې یوه د اخلاص توبه پکار ده، او الله تعالی به مو د خپل رحمت له مخې جنت ته داخل کړي، او په آخر کې الله تعالی په هیڅ انسان باندې ظلم نه کوي، او جنت چې د نیکو او صالحو خلکو لپاره آماده کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.